د کندوز ولایت په اماراتي ادارو کې د مسؤلینو د تغییر او تبدیل د لړۍ په دوام تازه مولوي ګل محمد الیاس د کندوز د اطلاعات او کلتور ریاست د نوي رئیس په توګه وټاکل شو. مسؤلین له دغې ګمارنې څخه موخه په اماراتي ادارو کې د روانو چارو لا ښه والی یادوي او له مشرانو څخه پر اطاعت ټینګار کوي. نو نن په دې نظام کې په هره برخه کې او په کومه کچه چې مسؤلیت در سپارل شوی وي باید د عبادت په نیت خدمت وکړي او په هغه نیت چې پرون د جهاد او مبارزه کوله. نبی علیه السلام فرمایي قیام ساعت فی الصف خیر من الدنیا وما فیها. د الله په لار کې یو ساعت جهاد کول، پیره کول، خدمت کول له دنیا او ما فیها څخه بهتر دی. نن په اداره کې باید په همدې نیت خدمت وکړي. باوري یم چې الله تعالی به هغه سي اجر او ثواب درکوي لکه یو مجاهد ته چې د جهاد په ډګر ورکاوه. په همدې حال د کندوز اطلاعات او کلتور ریاست تازه ټاکل شوی رئیس خلکو په ځانګړې توګه فرهنګیانو او د رسنیو استازو ته ډاډ ورکړ چې د هیواد د اصیل فرهنګ د لا بډاینې په برخه کې به خپل هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي. محترم روحاني صاحب لکه څنګه چې خپل فرمایل تر فتح مخکې په دغه برخه کې ډیر زیات خدمت کړی او دا د دریم کال د فتح نه وروسته پوره کیږي چې په دې برخه کې دلته خدمت کوو. الله جل جلاله دې د دغه خدمت او ستړیاوې چې د جهاد په نیت باندې کړي الله دې قبول کړي او نوې خدمت چې دلته ورسپارل کیږي الله جل جلاله دې دته د خدمت کولو توفیق ور په نصیب کړي. له بلې خوا د کندوز د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د پخواني رئیس فعالیتونه وستایل او پر وینا یې چې هڅه یې دا ده تر څو ځوانانو ته په بیلابیلو برخو کې لا ډیر کار وکړي. نوی رئیس صاحب ته هم ډاډ ورکوو چې د اطلاعات فرهنګ ریاست ټول امیر صاحبان ټول مدیر صاحبان ډاډ درکوو چې انشاءالله العزیز مونږ اطاع امر په ځان باندې واجب ګڼو ځکه چې ته مونږ رئیس نوی ټاکل شوی لکه څنګه چې د مخکیني رئیس صاحب اطاعت منګه کوو اطاعت به په ټولو اموراتو کې انشاءالله العزیز کوو او څنګه مو چې کړی دا بیا به هم وکړو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې مولوي مطیع الله روحاني د کندوز د اطلاعات او کلتور ریاست د رئیس په توګه دنده ترسره کوله چې د خپلې کاري مودې پر مهال یې په بیلابیلو برخو کې ګڼ مثبت فعالیتونه ترسره کړي وو.